अजीजानु द अजीम इंसान बयान स्तासु पे मख के रवान दे। अजीम इंसानान यवाजी पर गरीबानों की नहीं, अजीम इंसानान पर बादशाहानों की तिरशी। लोए बादशाह द जमाने बो अवगबद अल्लाह पनीस बांधी यो अजीम इंसान। उलमा लिखी चे यो खजा व खावंदू देर गरीबान और दागा मलिक बादशाह चो नु दागा मुताल्लक दा मशहूर हुआ चे सोक वाला वर्षी और स तोहफा डाले वाले यौस नागा वाला डेर लो इनाम वर गई। नु दे खजी खपल खावन तवई चे सड़िया मुंग खुदा खुदा गरीबान तम दे बादशाह ला वर्षा कना कसे दर्क आगे वर तवई चे खजी आगा बादशाह ला खो खलक तोहफे और डाले उड़ी नु मुंग सरसित खजे वर तवई चे नूर से खुनिश्ता खुद पशकाल म्याश्ता बारानू नशीवी दी और दा डन डेडा की दी दो बोना नु देना बदरता मंगे डकमा सर बे उतारम और दा वाला द खपल मल्क तोहफा योस वेल्डेर खर मंगे द डंडी दो बोना डकड़े दे और सरे वाला तड़ले दे और बादशाह चो नागद दो म्याश्तों पर मजाल लरे खजा और सरशवाओ मेरे दखली न बारूस तो द खुदा पामान वर्त हुए और रुसखाते दाकोर तरालो और दसे होकर और पर मुसला उदरे दा और दो रकाता नफले हो। अजीजान खुदा ने तौफीक दर की चे दो रकात नफल होकी बदे नियत बांधे चे खुदा जमा सहाजत ते उधर ने वाड़ दो रकात नफल होके और ब्या खुदा ते इल्तिजा और दुआ होके अल्लाह ताला का कार ब्या खाम खा कर नफल ओकड़ मुसले वाचोला पे उदरे दाओ नफल ओकड़ मौलाना रूम वही चिजन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज जन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज रब सल्लिम विरद करदा दर नमाज खजे मुसला वाचोलाओ तो मांझ के दुआ ओकड़ा स दुआ ओकड़ा रब सल्लिम विरद करदा दर नमाज ए खुदाया जमा खावंद दुआ म्याश्तो पे मजल बांधे लरे लाड़ो खुदा सही सालिम और से ब्या पड्डा का मंगुल वापस रावला दा दुआ दो म्याश्ती की सड़े बादशाह तौर से और दरखास्त उकड़ो चे साहब यो सड़े रागले दे उस तोहफा रावड़े बादशाह वेल रानन है बात सही चिदन ने बोतलो सड़े पखैर राले जोड़े पखैर खैर शबचिया सदे रौड़ी दी वर्तवे मा उल जन्ना द जन्नत उब में रौड़ी
बादशाह ورته وی माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह लका गिलासونه راوړي چې دا د جنت او بد ټول د دربار خلق اوس गिलासونه راوړو اندازه وکړي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومه وب پراته نو چې داغه ببوین څنګه ای او داغه بخوان څنګه ناول هغه ګلاس بادشاہ اوس کړ او الحمدلله او بیا وزیرانو ته وی چې اوس کوي وزیرانو خیال کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ اوس کله نو بیا جنې جو سکارو چې نه وېس کړي نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کړو چې وېس کړو نو بادشاہ دې سړی ته وایي اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت بادشاہ تا ګورا او د سخاو بو په عوض کې دې سړی سره خبرو ته ورته وی وسړیا دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم کما سره د دې قیمت شته چې زه تعالی درکړم خدا د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانه ته بوځي او دا منګی ورته د سرو زرو ډک او بیا د دریای دجله په دی غاړه باندې دا سړی تیر کړي دا ورته وښایي چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د اوبو نو دلته قیمت ستا د اخلاص عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکل روایت دا ده چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکای بدل نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکای څنګه بدلی دا شی عقل نبار دی نو که تاسو خیال وکئ دین د عقل شی خو نه دی دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدای نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه به په نیکۍ څنګه بدلی نو شارحینو دا واقعه لیکلې ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه څخه اوبه په سرو زرو بدلی نو قیامت کې چې الله وغواړي نو هغه ګناه په نیکۍ نشي بدلی نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران او دا ټول سبق چې و پیغمبري سبق و هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبرو نو د الله مهرباني به چې وشوه نو هغه رنگ به پې وختو او داغه خصلت او خوی چې دی هغه به مداز شي لکه تاسو وګورئ
د موسی علیہ السلام زمانہ ده. او یو سړی دی هغه ګډې سړی، اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سړی خو دې سره سره خدای هم یاداوه. نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپي درته وکړو. یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس. یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه وی؟ هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالمه دا څنګه خدای یادې؟ دا خو د کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر شي. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی. نو دا خو د کفر الفاظ دی. اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړ. هغه ګډې او چیلې په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې م چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې؟ ما ته څه پته؟ لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ؟ نو دا خو به وایي چې یوې منئ. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې؟ دلیل لرې؟ نه به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منئ نو داغه د یووالي دلایل بس دا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بس دا کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. تاسو خیال را
لکه هغه ورځې د قادیانانو یو کتاب ما ته چاره باغی کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چې ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر نه راځي او حواله ورکړي دا په تفسیر در منصور باندې تفسیر در منصور صفحه فلان دانی ا کتاب ما تدلته یو سړی را ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشه دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي سره د دې چې ستاد ملک صدر چې ده کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختر یو چکونه لګی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ تدوی ته لگام نشي اچول اوس کومګ داغي خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امنه احمد خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی داغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي نو هغه کتاب ما سره پروت ته داغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور خدایو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شی او دې د ذلیل بچو لیکلي اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم نرازی او ما نرستو ببل رسول هم نرازی نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ده د نرستو ببل پیغمبر نه راځي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه شپون جاری چې خدایا زو څه خبره چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خفه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي وایي ټول غلط لا الہ الا اللہ
دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا خلاص کی بجلیګر مولا ځان نه بچرته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شې دغه زده کوي لا اله الا الله गुणगुण मुख मा हुआ ना रे ला इलाहा निश्तद माबूद बरहक वाई ला इलाहा निश्तद माबूद बरहक इल्लल्लाह सेवा द खुदाए ला माना एच निष्ठा او कश्तनु चोक दे इल्लल्लाह علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایل نه ده لا موجود هیڅ شی نشته هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي اغي ورتوي چې کم شی بچ شبا نسکیږي سبا بچ کم شی نشت کیږي داغه نن تصور د نشت جایز دی سبا بچ کم شی نه نو کته نن وای چې نشته دا جایز موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموت مړ شي په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي ها جی مړ زنا کوي مړ شراب سکي مړه کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ بنه کې چې زه مړ یو خواغه مړ دی لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپا سو کلوا پخا کی د ثواب دی کیر پوخ کی دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کنو نیغ بجنت اد مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زواله جنت ته نه چرګ یاله چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرکم زه ویل خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ بجنت ته زینو مام دا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلق ته ویل ځان له خو نه وایم ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختي وزخه خولو لدی وړي ویل زه مړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دې دیریلا چې لاحت کې ور کوس کړه دې خزه ویلو درې گئی مال څه وصیت کړه ورکوزه شوی دا ویل خختی در پسی لگئی بیختی وزا بندئی دی ویل مڑ مڑ اچرگ ویل خود رے کر پاس چرا ٹوپ کڑے دے
आवाज یې کړی دی ویل خلک واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو بیا تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرک پسې مړه شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کړي نو چې ځان مړ تصور کړي نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بالکل چې زه مړ یم ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس غلا پسې تللی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلک به وایي چې اوهوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې ده کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې ده کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلک به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښو زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بې ایمانه مسلمانه وایي او سر د سانډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردی مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردی مال دا واورئ یوه پیسه دې چې پردی په گردن پاتې شوه یوه پیسه په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناهونه دې معاف دي جنت ته ځه خو د دې سړي یوه پیسه در باندې وه ورکه نو بیا ځه دی به منډه کي چې ما سره خو پیسې ډېرې وې نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دی به ورپسې ورټوپ کي پیسه به راوالي چې پاس راځي نو پیسه به تی بیا وروغورځي او یا زره کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه پس یوه لیشت ځمکه دې چې پردی لاندې کړې وه یوه لیشت ځمکه دا اووه واړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا اووه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیک پرون مې په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واورئ دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې د ملا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري به باد آمد او به باد رفت خو یو ټکی ومنئ یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوې چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې
او خدای ته به التجا کې چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه وکوم. الله به وایي د خدای یو وعده وا او رښتیا وا. دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي او ورسنه پوه وې اوس یې سم نه کړي. نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان. دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی، ملک په تړقۍ روان دی. ملک ستا په تړقۍ، ملک ستا د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ. هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه. غش ستا ملک په ترقۍ روان دی. تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی. فیول ټیکس پار بل کې سل یو نیم سل 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای بدا فیول ټیکس دی. ستا د ملک پیداوار دی بجلی، ستا د ملک، او پاغي کې د دوی چې څه خوښي هغه در باندې لګي. انکم ټیکس وګورئ، انسپکټران په دکانونو باندې ګرځي. ستا څومره انکم دی او دکان څومره کرایي ده او څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وایي او پلانې څه چل کې کړه دې ښه او که بدي. د انکم ټیکس شیټۍ چې در پسې راشي هلته به ځې که دې نه ورکې حوالات او جیل کې به دې اچي. دا عذابونه دي چې په تاسو نازل. د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه به 1200 روپے ټیکس به پې ولګي. جړا چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سره سترګه چې نه وه خوار شي ستاسو جړا څو کوو. تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي داسې منډم درکېدله چې زه شیخ صاحب ګینې اوس پولیس ته اواز کوم چې ودي منډه وویل. دلته یو غریب دی 1000 روپۍ بیل پې د بجلی راغی. یوه باتی ده او 1000 روپۍ بیل ورغی چې یو باتی ده ویل بیل داخل که نو بیا جګړه کوه. تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ. په دې دفترو کې ناستو تاسو هلاک شئ چې سړی بچی درته نه ښکاري هغه سره خبره په سمه خوله نه کوه. خبره یې اورئ هم نه. دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی. د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي. هاوس رینټ وګوره، هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرۍ بدله حکومت درکوي. دا وزیران وګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرۍ دی علي. په دې پوهېږئ خدایم خوار نه که پوهېږئ په خبره. هاوس رینټ زه وزیر یم ملک ټیپر کومه. ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کرۍ. زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کرۍ حکومت له ورکوم. وزیر اوسېږي خپل کور کې الټه کرۍ د حکومت نه علي. دا داسې په خبر ګوړوند حکومت دی او په خبر ګوړوند قوم دی. دا په ټپ وړوند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکری ورته کي. دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که. زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې.
ما یو دکان دے پکې مې د 500 روپو کریانا چولې دا بچولا پکې روټای نشم پیدا کولې زه تعالی ټیکس څنګه دا ته ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک کو نه چلے دو مان اداګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپے خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دي ساتلی هم دي که نه ووایې دی غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ پیچ ته ناست دا زمونږ بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره ریډوګان هم ورته اخېستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولی دسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولی څه چل دی هلکه د سوټی زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑ روپے پہ لګېدلي دي چاته پته ده یو ارب روپے پہ ولګېدي یو ارب روپے په کرکټ میچ ورشه ډیفینس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپے لګي ستا ښځې له دې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدې دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دي سبا به بیا دی له ووټ ورکوئ او دوی به بیا کامیابوئ کوئ به که نه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کی زمونږ اولاد تباه شو بچي تباه کیږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپے ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ دا 1 کروڑ روپے به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او کدی پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت سرکاری طبقه وګوره هغې بیړه تباه دا ستا سرکاری خلق چې نن رشوتونه علي دا ګرموئ ما د کلارک 900 روپے تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې د دا مور به خټي کوي چرته د بچو له به روټۍ پیدا کوي پولیس پیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب دی خراب دی خراب 1 کروڑ زر خراب دی ځه بم په ځای جیب لټوي په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټوي جیب لټوي
خو تاسو په ایمان وای چې د پولیس د سپایو 200 تنخواه او 24 غنټې د تاڼې نوکر دی، اسی د انصاف خبره کوم. او شرط انصاف نه باشد که تو فرمان نه بو دی چې 24 غنټې ټوپک په اوږه په دې سړک وګرځي او 200 سره 800 نورې پیدا نه کی، دی به ښځه چرته ټاټکي له راوباسي، ټاټکی به پیچلی روټۍ به پیدا کوي. وایه دا به څه کوي؟ نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباه ده. که تاسو وایئ مولیانو مو اخیسته شروع کړي، نو ملا اوس څوک؟ ملا خو ما تاسو ته ویلي چې سړي ما ته وایي کشمیر ته تللی مال نه یم تللی. ویل ته څنګه ملا یې چې کشمیر ته نه یې تللی، مال ته تللی؟ ویل نه زم نه یم تللی. نو مال د اوس قوم امام چرته غیرتي کېدی شي؟ و چې څنګه ته داسې ذهن بیختی و، زه ته نه یې تللی بې غیرته زم بې غیرته نه یم تللی. نو چې څنګه ته مردار خورې داسې زه بچ پاتې کېدی شي چې اوس وزیر صاحب جومات ته راشي وایي ملا صاحب دا 50,000 روپۍ شکرانه مې رالیږلې ده، راوړې مې دا قبول یې که. زه وایم قبول نه، اومه پیړۍ د جنت ته لاړه بیړي دي غرقه شي. ځکه چې زم تاوږی ساتلی یم که نه. په دې جومات کې ناست یم، په ایمان ووایئ زما د جامې تپوس دې کړی؟ یاره ووایئ په ایمان چې د ملا خښتک سورۍ د بدې ورځې او په سجده پرېوځي او هر څه یې ښکاري او ورته وګورئ نو یو به وله پرتوګ راوړئ چې وایي چې دا به وایي چې ملا صاحب شرمېدلي هله غوندې داسې به وکړي. خدایم بیخ په هغه خاص سرمن وباسه د ګډوري عام یو سئ بل جومات لی ورکړي، ځکه چې دې ملا ماله د استنجا لوټې نه وې راکړې چې ورغلې. نو ټول کال ملا ستا سرسایې او سرمنې ته ناست دی، نو چې هغه له 50,000 روپۍ راکړي، خدای پرستی چې هغه د وزیر هغه 9مه پیړۍ هم جنتي کړي، ځکه چې زم تاوږی ساتلی. بیا وګورئ په دې خبیث ملک ټوله ورځ د ملا چڼی ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیا او ایماندار هغه ستا څښا او مردارې ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاري هغه راوړي، نو د ملا د جومات خوراک. نو زم په دې مردارو د بدې ورځې عادت شم که که داسې نه ده د بدې ورځ. ملا په مصله ولاړي ټوخي، اول دا جومات دا زه چې پکې ناست د دې امام په سترګو ړوند دی، په دې مصله کله ولاړ الحمدلله ټول سلام وګرځي، کېړی ونیسي او دا چاونه وي چې هلکه پیجي صاحب ټوخېږي او بوتل شربت درته راوړه. په دې جومات نام کوفه ده. دا خدای چې زمونږ د دوایانو دکان دی او ستاسو دا د جمعې د ورځې چنده چې قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوایانې او دی لوړه او چینی پیالي او تسمار خانی چې زمونږ وګورې او خبرې مو ګورې نو ریل ګاډی بیا رانه کوي. په بجلیګر کې زه امام ومنم ټوخېدم، نو یو ورځ ټوخېدم، بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما ته ویل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې، مال پیسې را سره نیسته چې شربت واله. ما ته ویل نو بیا مه ودرېږه په مصله. خو چې ویل بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو، چې ومې نیو یو څو جقه مې ورکړو، د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو او ورپسې مې ورټوپ کړو، په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ واله چېرته ټوخي ګولی پې واله په مصله ما ودرېږه بیا په ټوخي. تاسو داسې خدای پېژندلي، د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري، خدای سپک او ورک کړی.
د خدای د کور جارو کخ درته سپک ښکاري، خدای سپک او ورک کړی. د ښځو د جواب پاتې نه شوی، د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ لازم وایي په چې ها ها زه به درته تېرسته نه جارو هم که د غریبانو ښځې وایي زه په ابو میا صاحب لازم خپو کې مې باد دي دا شیخونه یې ورته څه ویلی شي تمه ده که وایي شیخ بابر بابا لازم هلته مالګه څټمه پړه مې تیار راځي که وایي هلته دیوانه بابا لازم غیب علم دي را باندې په مونږ غیب علم هم ډېر زمونږ په دې ښځو غیب علم ناست کمې غریبې ښځې چې چکر لړو شي غیب علم پې کېږي تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سوړې پناه کوئ سترګې نشئ راښکاره کوئ او نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به رسوا کی تاسو به د ځان تماشې وکړئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته او کارغان به یې غوښتي داسې عذاب به در باندې د امریکې صدر ریګن نامه ده د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر یې شو کینسر پیژنئ ناسور یې شو د ریګن اعلی طاقت دی نن په ملک او دنیا کې سینه یې ترې غوسه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی شوه نو تا چې خدای راونیسي تا به څنګه بچ تا به امریکا بچ کړي امریکا خو ستا ملګری ده ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې درنه 50 شپېته مړه کوي هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تبایي نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروت یې په کور کې او په سړو کې به درنه مږې یري حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل ښار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وه مور یې وې بچیاله په دې پایو کې لګې اوبه واچوه کم دي سبا به پیسې کم شي لورې ورته ویل مورې امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې که چا پایو کې اوبه واچول نو سزا به ورکړو پایو کې اوبه نن ستا ملک کې وګوره د پایو کې اوبه وګوره ګجران پکې بیلې واچي چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چې راشي پکې بیلې واچي ستا دې ذلیل قوم سره خخته وړ کړي دي او د کورکمان په نرخ خرڅ کړي د کورکمان قسم په خدای چې ستا دې قوم د سپو غوښې د ګډورو په نرخ خرڅ کړي زمونږ په دې کلي کې یو قصاب دی د مردار اسب غوښې په دې قوم خرڅ کړي او خورولي د مردار اسب شل کاله وشو چې دا مې لیدلي د هغه چې زه د لوږې مړ کېږم د هغه قصاب نه غوښه نه اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابونو وینځم چې دې ظالم بیا څه چل دی دا هغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیي د بدې ورځې خمه نشته وسم نشته زورم نشته پچام لاس نه بریږي کې نیمون پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو پړو والای شیطانت زمون کور کلی دو جنگول زمون کور کلی دی
فتنه زمون کور کړي د دې قوم انجام بخکی یا دا قوم به چرته خشي مونږ مالت کې نن یو سړی د وسی سنت دی د خدای خوار او غریب وریجې پخ کړي دي او صاحب کورمی دي او دا دغه له ګوڼي دي دا غیر چا پیر کہ ناتونا مالے کیوں وہ سنت کرے بدے خانہ دے خراب ویل ارمان کاٹنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیگا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه برازم بل وی ماته نه دی ویلی مالداري غریب کور روان شو او دوی لا پکټې پر خانی نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای وګل مزدوری کې لګیاي د خدای په قهر اخته سلور 15000 روپۍ دی ولې ولګولې بیاړه هندوستړی خدای ناراض دا چې داوري چې څوک الکه تاسو خو هم داوري چې مرګ په خلکو خورونی کړي په ایمان وای چې دا سی ویلي چې خدای در سره ډېر کوي ویلي زه ته وګورم کول په واده کې د 100 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دي دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بفریو لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټای دعوت ورکړ نن تراشه وګوره یو کارت باندې شل او 13 روپۍ خرچ راغلی د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حد ته ورسی قوم بخورز ګور خوار غریب په 50 روپۍ کارت بچا زما د زوی واده و یو سړی ته مې دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه مال دا زما خپل کارت نه خراب راځي کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې به در باندې ماتې کړ چې د کاغذ نه زما خپلې ته تسپک ګور دا څه خلق دا بني آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټۍ خوړلې ده ویلې نه مال په ما د پلار حق دی غورک شخوار شي ما ته چاړو د واده ونه مړی له مې چرانه شي ستاسو مړی دی خدای که تاسو رالی او زه مړو ما والله که مې خدای هم بخي مړی څکه چې مړ چې د عربو کار دی خلاص یو سادرګې ته تاو کو کوته والا او کناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خلاص خدای پوهیږي او کار یې کوي تراشي پتا څه او کرانه شي پتا نن ودونه سنتونه مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم واده یې 10 ورځونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډینګړي دی او ښځې او نر به په ویر قرآن او سنت هم پریخو خدای پریخی قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک ورک د پیغمبر د لور غوندې نکاح چې او نه تړي د لور خدای به د سپک ورک تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا او دین مونږ پریښی دی ځکه خدای مونږ پریږي عشق کې برکت نشته روټای کې برکت نشتا ناستا کې نشتا ملاستا کې نشتا ګرځېدو کې نشتا
خوراک کی نشتا دخله خوند د دنیا خراب شو په خواب د مسورو پیرتی چې خوړه د چرګان ته قربان شو اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله ورکړي خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نه واله څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وی زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو یالم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډېر و که اوس ډېر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډېر دی او پړه کې نشته نو دا هغه د رسول الله د زمانې منافقان دي چې پیغمبر ته براله ویل بآمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین نو مالوس په خوله ډېر دی او پړه کې نشته پخوا مال په خوله دومره نه و پړه کې ډېر اوس په خوله ډېر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو ډمې چغې وي اسلام 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 په ټي وي کې دا ډمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زه هر وخت کته نشم خو چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته داسې نو دغه لشمکه چې دا دا په ټي وي کې لګیا ده دا اسلام دی الو پټي اور په سر کړي الو پټو ته وګوره بیا هغه دې دې کې سال جوړ کړي نه خرم بنیاد بس دا زمون ملک شو که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزي आवाजم عورت ته پردې سړې به ناو आवाज اسلام دا دې چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پردې سړې وانه